قدرمنو لیدونکو د ګل محمد خوشحال په یاد کې د پیاوړي لیکوال مشاعره ده. تیمورشاه کمال یم. د نن د مشاعرې په روان بهیر کې موږ تاسو ته خوندور شاعران وړاندې کوو او تاسو یې را سره ګورئ او دغه شعرونه را سره اورئ. د ګلونو په وطن کې چې آباد یم، د ګلونو په وطن کې چې آباد یم، په سر خاورې بادوم خو په زړه شاد یم. د ګلونو په وطن کې چې آباد یم، په سر خاورې بادوم خو په زړه شاد یم. تیره توره مې په لاس کې د منم خو تیره توره مې په لاس کې د منم خو چې د مړي سره مري هغه جلاد یم. تیره مولوی صاحب تیره توره مې په لاس کې ده منم خو چې د مړي سره مري هغه جلاد یم. قدرمنو لیدونکو، ډیر محترم خوندور عالم زموږ د نن د مشاعرې را روان شاعر مولوي عبدالحکیم صاحب ته بلنه ورکوم چې دی مو په خپل خواږه کلام باندې ونازوي. مولوي عبدالحکیم صاحب، ارشاد مولوي. بسم الله الرحمن الرحیم. د قدرمن مجلس قدرمن صدره او معزز علماء کرام او مشران همزولي کشران پردین مینو مسلمانان ورونو، یقیني شعر هغه بهیر دی چې ډیرو ملګرو د شعر په بهیر کې خپل ځان ته جنت حاصل کړي. بشک. او شعر یو عجیب دعوت دی. د شعر په رڼا کې ډیر خلکو خپل مقاصد ترلاسه کړي دي. بشک. دا نن مجلس د مرحوم ګل محمد په یاد کې دی. الله تعالی دې د قبر آمین د جنت د باغچو څخه باغچه وګرځي. آمین. عبدالرحمن بابا فرمایي قبر خبر نه یو داستا په حالت، قبر خبر نه یو داستا په حالت، ځوانان خوندي کې را لېږي تش پلنګونه. قبر لږ حال خو راته وایه، قبر لږ حال خو راته وایه، قبر لږ حال خو راته وایه چې له تا لاندې خلک څه ګزران کوي. واه ډېر الله ډېر ښه. یو شعر دی. ارشاد. ستا پر لوري د روان یم ای رحمانه، ستا پر لوري د روان یم ای رحمانه، ستا پر لوري د روان یم ای رحمانه، پر تیر سوي ژوند پښیمان یم ای رحمانه. واه بیا ووایه. ستا پر لوري د روان یم ای رحمانه، پر تیر سوي ژوند پښیمان یم ای رحمانه. واه. که حساب دې د عمل را سره وکړي، که حساب دې د عمل را سره وکړي، که حساب دې د عمل را سره وکړي، بیا ناکام پر میزان یم ای رحمانه. واه بیا شعر بیا ووایه. که حساب دې د عمل را سره وکړي، بیا ناکام پر میزان یم ای رحمانه. په غفلت می قیمتي لمحې کې تیری، په غفلت می قیمتي لمحې کړې تیری، په غفلت می قیمتي لمحې کې تیری، اوس بې حده پریشان یم ای رحمانه. ډېر الله. مولوي صاحب دا شعر بیا ووایه. په غفلت می قیمتي لمحې کې تیری، اوس بې حده پریشان یم ای رحمانه. واه ډېر الله. زکندن د زندګۍ امید را لنډ کړي، زکندن د زندګۍ امید را لنډ کړي، زکندن د زندګۍ امید را لنډ کړي، په ژړا څیرې ګریوان یم ای رحمانه. ډېر الله ډېر الله. زکندن د زندګۍ امید را لنډ کړي، په ژړا څیرې ګریوان یم ای رحمانه. ډېر الله ډېر الله. په دریاب د ګناه ډوب عبدالحکیم یم، په دریاب د ګناه ډوب عبدالحکیم یم، په دریاب د ګناه ډوب عبدالحکیم یم، په امید د مهربان یم ای رحمانه. ډېر ښه. مولوي صاحب دا شعر بل وایه.
په دریاب د ګناه ډوب عبدالحکیم یم په امید د مهربان یم ای رحمانه. ډیر الله ډیر الله. دویم شعر دی. ارشاد. زیری بهاله در کوم کمی جانان ولیدی. زیری بهاله در کوم کمی جانان ولیدی. زیری بهاله در کوم کمی جانان ولیدی چې می د زړه په سترګو خپل ماهی تابان ولیدی. واه واه بیا وای مولوي صاحب. زیری بهاله در کوم کمی جانان ولیدی واو چې می د زړه په سترګو خپل ماهی تابان ولیدی. ډیر الله ډیر الله. د عشق خطبه خو لا مثال وي د زړه پر منبر. د عشق خطبه خو لا مثال وي د زړه پر منبر. د عشق خطبه خو لا مثال وي د عشق پر منبر. سر به قربان کی که عشاق دا داستان ولیدی. واو ډیر الله ډیر الله. د محبت تپوس چې وسی د بلال څخه. د محبت تپوس چې وسی د بلال څخه. د محبت تپوس چې وسی د بلال څخه. واو چې عارفینو یې اوچت د درد آذان ولیدی. ډیر ښه ډیر. د محبت تپوس چې وسی د بلال څخه. واو چې عارفینو یې اوچت د درد آذان ولیدی. واو ډیر الله. په ډیر کامل ایمان برسی دی مقام پوری. واه په ډیر کامل ایمان برسی دی مقام پوری. ډیر الله. پستر ګسرو کدی دا فضل د سبحان ولیدی. واو واو ډیر الله. چیری عبدالحکیم او چیری د وصال بشارت. چیری عبدالحکیم او چیری د وصال بشارت. چیری عبدالحکیم او چیری د وصال بشارت. ډیر ښه. وی به اختر کمی نظر د مهربان ولیدی. واو واو ډیر الله. درمنو لیدونکو مولوي عبدالحکیم صاحب چې موږ ته خوندور کلام واوراوی. هیلهمند یو چې د مولوي صاحب دغه خوندور کلام به مو خوښ سوی وي. ستاسو یو جهان مننه.